تدیو جن حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای ډیر روزدار داسې دي چې د لوګي نه ماسیو بل شی ورته میلاو نشو، د لوګي نه ماسیو بل شی ورته میلاو نشو، او ډیر د شپې تهجد گزار داسې دي چې د شوګیری نه ماسیو بل شی ورته میلاو نشو. علماء لیکلي دي و یو خدا دا ډیر روزدار داسې چې ته لوګ او ته میلاو شو. د دې څه مطلب دی؟ د دې مقصد دا دی چې دغه ټول ورځ روزه نیولې وه، خو چې روزه یې ماته کړه په حرامو یې ماته کړه، روزه یې ماته کړه په څه یې ماته کړه؟ په حرامو یې ماته کړه. نو څومره ثواب چې د دې روزې کېدو د هغې ډبل ګناه په دې حرامو وکړه. او دې ګېډې ته چې د حرامه نوڼۍ لاړه څلوېښت ورځې عبادت نه قبلېږي، دا روزې قبولې شوې؟ دا نه قبلېږي بیا. نو یو خدا چې ټوله ورځ روزه نیولې ده، خو تشه لوږه پې تېرېږي او بل شی پې نه تېرېږي، هېڅ شی ورته نور څه نه میلاوېږي، د الله له طرف نه هېڅ شی ورته نه میلاوېږي. ولې؟ ځکه چې روزه یې ماته کړه، په حرامو یې ماته کړه. تاسو نه تپوس کوم، د یو سړي کاروبار سود دی، د هغه ټوله ګټه وټه د سود ده، د هغه ټوله ګټه وټه د دوکې ده، د هغه ټوله ګټه وټه د بل مسلمان رسول دي، د هغه ټوله ګټه وټه د فراډ ده، بل له دوکه ورکول، سود کول، اندرپلی کول، په څه طریقه باندې د خلکو نه پیسې حاصلول، د بل مسلمان د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل، په دې طریقه پیسې راټولې کوي او بیا ماښام په خپل هم په دسترخوان باندې کښېني او بچي دې هم ناست دي او کجوري دې راوړې، خوراکونه دې راوړې، موږ روژه نیولې راځئ چې روژه ماته کړو. دا روژه قبلېږي د الله په دربار کې؟ دا روژه ماته په هغې پیسو راوړې چې پیسې دي د سود دي، دا روژه ماته په هغې پیسو راوړې چې د بل مسلمان د مجبورۍ نه دې پیدا اخیستې وه. هلکه وایي شی ارزان میلاوي کې چانس دی، چانس دی. چانس ولې دی؟ ځکه هغه مجبوره دی. مونږ چې یو مسلمان مجبوره شي کور خرڅوي، پټۍ خرڅوي، گاډۍ خرڅوي، مونږ ورته څه وایو؟ چانس ورته وایو. تپوس دې وکړه ولې مجبوره یې؟ ولې دا شی خو د دومره قیمت نه دی، ته ولې دومره ارزان خرڅوي؟ د صحابه کرامو په دور کې یو صحابي اس واغستو، اس واغستو چې راوستو، ټولو صحابه کرامو ورته وی دا اس دې ارزان اخیستی، دا خو د دومره قیمت دی، تا خو په دومره پیسو راوستو. هغه چې کمې پیسې سوداګرې وي هغې وړې هغې کس لی ورکړي، حیران شو ولې څه چل دی؟ وی تا ماله دا اس ارزان راکړی، دا د دومره قیمت نه دی، ته به مجبوره وي ځکه دې ماله ارزان راکړم، خو زه یې ارزان نه اخلم، زه به پوره قیمت اخلم. نو ستا پیسې چې دغه د چانسونو پیسې دي، د څه شي پیسې دي؟ د چانس پیسې دي، د سود پیسې دي، د اندرپلۍ پیسې دي، د بل شي پیسې دي، د بل شي پیسې دي. او په دسترخوان باندې ناست دي او وایي ما روژه نیولې ده او په حرام مال باندې روژه ماتوي، دا قبلېږي د الله په دربار کې؟ نه. نو علماو لیکلي دي وایي روژه یې ټوله ورځ نیولې وه په حرامو یې ماته کړه. دویم مقصد دا دی چې روژه یې نیولې ده خو ټوله ورځ غیبت کوي. څه کوي؟ غیبت کوي. هلکه راځه روژه لنډو، روژه لنډول څه؟ راځه د چا په سر به یې راوالو، لږ غیبت به وکړو. نو روژه یې نیولې وه خو ټوله ورځ غیبت وکړو، د روژې هغه برکت لاړو. بعضې علماو خو لیکلي دي وایي په غیبت باندې داسې روژه ماتېږي لکه څنګه چې سړی پکې اوبه او ډوډۍ وخوري. خو نه جمهور علما وایي داسې نه ماتېږي، خو د روژې چې کم برکت دی هغه ترې ختم شو، هغه لاړو. نو روژه یې نیولې ده او ځان پکې د ګناه نه ساتي. روژه یې نیولې ده، فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، فیسبوک یې ګوري، ټیک ټاک یې ګوري، په حجرو کې ټایم پاس کوي د خلکو سره. نو داسې روژه هیڅ ثواب نه لري، داسې روژه هیڅ ثواب نه لري. ښه دا روژه خو ودې دپاره چې ته پکې الله رضا کې، ته پکې د قرآن تلاوت وکړې، ته پکې د حرامو نه ځان وساتې. او یا د روژه نیولي نو ټوله ورځ ودی دی، روژه نیولي ټوله ورځ صحیح ودی، نو ماښام مازدیګر یې راپاسي. هلکه روژه څنګه تېرېږي؟ ډېره ریلیکس روانه ده، ډېره ښه روانه ده. زه خو پوه هم نه شوم، موده شوی مازدیګر راپاسې، دم ریلیکس روانه نه ده. ښه د اختر په ورځ باندې به خلکو ته ثوابونه میلاویږي او تا ته به پکې خوب میلاویږي، تا ته به پکې څه میلاویږي؟ خوب میلاویږي. خلکو به پکې تلاوتونه کړي، ذکر و اذکار به کړی، ځان به یې ستړی کړي او ته لګیا اوسه. ښه تا ته به د اختر په ورځ باندې ستا د خوب بدله میلاو شي. وایي روژه خو ډېره ښه ده، زه روژې نه څه خبر یم، زه خو سهار وده کېږم ماښام راپاسم. نو دا روژه نه ده. ښه دا روژه نه ده، دا روژه د عبادت دپاره ده. دریم قول علماو پکې دغه ذکر کړی دی چې یو سړی به ټوله شپه د الله په عبادت کې تېره کړي خو په ګېډه کې به یې حرامه پرته وي. ټوله شپه به د الله په عبادت کې تېره کړي خو دې دپاره به یې تېره چې خلک راته منځګزار ووایي، نیکوکار ووایي. نو نبي علیه السلام فرمایي ټوله شپه یې روڼ کړه خو د الله په دربار کې ورته هېڅ شی میلاو نه شو.
هیڅ شی میلاو نشو. نورونو دا روژه دې دپاره ده چې مونږ پکې د الله عبادت وکړو، مونږ پکې د ګناهونو نه ځان وساتو. هسې نه چې لوږه تنګ د را باندې تېره شي او هېڅ شی راته میلاو نشي.